افغانستان ته د نړۍ د بشري مرستو د لمن د پراختیا اړوند غوښتنې د خبرپاڼې پر بنسټ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارژدافیر د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه له زیانمنو هیوادونو څخه دی او د اقلیمي تاوانونو او پایلو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړمن دی. میرمن رافیلا له دې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په پراختیا هم ټینګار کړی او ویل دي چې افغانان ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. هر قدر که دیدارهای نمایندای امارت اسلامی با کشورهای غربی و کشورهای شرقی و تمام کشورهای همسایه منطقه و جهان صورت بگیره، بسیار به سادگی میتونیم که گره های غلط فهمی را باز بکنیم و برای بهبود روابط اقتصادی و گسترش روابط سیاسی دید و وادیدها مؤثر واقع میشه. د ژمي پر رسیدو سره ډیری افغانان نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. نو په هر اندازه باندې چې نړیوالې مرستې زیاتېږي او یا هم د دې لپاره لابي کېږي، دا د افغانانو لپاره په اوسنیو شرایطو کې مهم او اړین دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې مولوي عبدالکبیر هم په دې لیدنه کې په هیواد کې پر بنسټیزو برخو د نړیوال ټولنې په اساسي مرستو ټینګار کړی دی. با در نظر داشت وضعیت موجود اقتصادی بر علاوه مساعدت‌های بشری کشور ما به بازسازی زیربناهای اقتصادی نیاز دارد. همکاری و تمرکز جامعه جهانی در بازسازی و احیای مجدد زیربناهای اقتصادی از طریق تطبیق پروژه انکشافی مطابق با اولویت‌های اقتصادی کشور ما سبب ایجاد فرصت‌های کاری، کاهش تدریجی میزان فقر و در نتیجه تغییر وضعیت از وابستگی به خودکفایی اقتصادی را به میان می‌آورد. په افغانستان کې د لازیاتو بشرپالو مرستو په برابرېدو په داسې حال کې ټینګار کیږي چې د ملګرو ملتونو د مرستندویو بنسټونو د نویو شمیرنو پر بنسټ مخکې په هیواد کې 23 میلیون تنه په 2023 زیږدیز کال کې مرستو ته اړتیا لري.